السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا تاسو لپاره مې یو محاورې یا کنورسیشن جوړ کړی دی. غواړم چې تاسو لپاره تشریح کړم. امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. راځئ چې درس شروع کړو. Malik, je vais au marché, tu veux venir avec moi? Je vais au marché, tu veux venir avec moi? Je vais au marché. Tu veux venir avec moi? زه مارشې ته ځم. آیا ته غواړې چې ما سره راشې؟ Je vais au marché. زه مارشې ته ځم. Tu veux venir avec moi? ته غواړې چې ما سره راشې؟ Katia, دویم کس دی. Désolé, je ne peux pas. J'ai des trucs à faire. Désolé, je ne peux pas. J'ai des trucs à faire. Désolé, je ne peux pas. J'ai des trucs à faire. بهانه غواړم. زه نشم کولی چې تا سره محشې ته راشم. زه نن ډېر شیان لرم کولو لپاره یا ډېر کارونه لرم کولو لپاره. Malik, je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. Je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. Je peux te ramener quelque chose à manger si tu veux. زه کولی شم چې تا لپاره یو څه راوړم خوړلو لپاره اگر ته وغواړې. یعنی که چیرې ته وغواړې زه کولی شم تا لپاره یو څه راوړم چې وخورې. بهانه غواړم ولی لږ اواز مې خراب دی نن. Katia, c'est gentil. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? C'est gentil. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? C'est gentil. Je viens de déjeuner. Tu comptes rentrer tout de suite après? ډېره مهرباني. ما اوس دستي د غرمې ډوډۍ وخوړو. آیا ته اراده لرې چې ډېر زر بیرته راشي کور ته؟ یعنې ډېر زر بیرته راځې. C'est gentil یعنې ډېره مهرباني یا مننه یو داسې اصطلاح ده چې موږ د یو څوک تا لپاره یو کومک وکړي یا یو ښه خبره درته وکړي یا یو څه یا ستا صفت وکړي ورته C'est gentil یعنې ډېره مهرباني. Je viens de déjeuner معنا ما اوس دستي د غرمې ډوډۍ وخوړو. Tu comptes معنا ته اراده لرې. rentrer tout de suite après چې ډېر زر بیرته راشي. Malik, je ne sais pas encore pourquoi. Je ne sais pas encore pourquoi. Je ne sais pas encore pourquoi. زه تر اوسه نه پوهېږم. یعنې زه نه پوهېږم ولې. یعنې نه پوهېږم چې دستي راځم او که وخت لګېږي. یعنې وایي ولې. Katia, je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. Je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. Je dois aller à la médiathèque pour rendre ce livre. زه باید لاړ شم میډیاتیک ته چې دا کتاب بیرته واپس کړم. یعنی کتابتون ته. یعنی ډېر لوی کتابتون وي چې هلته مثلا بیبلیوتیک هم پکې وي. نور قسم کتابونه یعنی هر قسم کتابونه هلته موجود وي. هغې لپاره میډیاتیک وایي. یعنی دا وایي چې زه باید میډیاتیک ته لاړ شم چې دغه کتاب واپس کړم. Fais voir. C'est un livre de cuisine. Tu cuisines toi? Fais voir. C'est un livre de cuisine. Tu cuisines toi? Fais voir. C'est un livre de cuisine. Tu cuisines toi? Fais voir یعنی ما ته وښایاست. C'est un livre de cuisine. دا د اشپزي یو کتاب دی. Tu cuisines toi آیا تو اشپزي کوې؟ Katia, bah non, c'est justement parce que je ne sais pas cuisiner que je veux apprendre. Bah non, c'est justement parce que je ne sais pas cuisiner que je veux apprendre. Bah non. نه یعنې زه اشپزي نه کوم. C'est justement parce que
دا صرف دې لپاره دی چې زه je ne sais pas cuisiner یعنې اشپزي نشم کولی یا زه په پخلی کولو باندې نه پوهېږم que je veux apprendre چې زه غواړم زده یې کړم. Malik, tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats. Tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats. Tu es en train de me dire que tu vas me préparer de bons petits plats. Tu es en train de me dire یعنی تو ما لپاره وایې یا تو لګیا یې ما لپاره وایې que tu vas me préparer چې تو ما لپاره تیاروي د بون پوتي پلا یعنی یو کوچنی ښه غذا یعنی تو دا وایې چې تو ما لپاره یو ښه وړوکی غوندې یا کوچنی غوندې یو غذا راته پخوي. Katia, alors là tu peux rêver, alors là tu peux rêver, alors là tu peux rêver یعنی تو کولی شي چې خوب وویني یا تو خوب ویني. دا زمونږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې درس مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ، په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه